راپورونه ښیي چې ایران د فتح 2 هایپرسونیک توغندي په کارولو سره د اسرائیلو له مهمو دفاعي سیستمونو لکه آیرن ډوم، ایرو او ډیوډ سلینګ څخه تیر شوی دی. دا توغندی له هایپرسونیک ګلایډ وسیلې سره سمبال دی چې سرعت یې له ماک 15 څخه تر ماک 20 پورې رسیږي، یعنې 11900 کیلومتر پر ساعت او 10000 میله پر ساعت الوت کوي. په دې بې ساري لوړ سرعت کې دفاعي سیستمونه د خطر د کشف، تعقیب او شنډولو لپاره ډیر لیږ وخت لري، چې له امله د توغندي د خنثی کولو هڅې له جدي ستونزو سره مخ کیږي. د فتح 2 توغندی د جامد سونګ لرونکي بوستر په وسیله توغول کیږي چې دا یې تر هایپرسونیک سرعتونو پورې رسوي. د راپورونو له مخې دا سرعت تر ماک 15 پورې رسیږي. څو توغندی لوړو ارتفاعاتو ته وخیژوي. کله چې توغندی د اتموسفیر څنډې ته رسیږي، بوستر ترې جلا کیږي او هغه ګلایډ وسیله چې سرګلوله لیږدوي خپلواک الوتنه پیلوي. اتموسفیر ته بیرته په ډیر لوړ سرعت داخلېدو سره ګلایډ وسیله د خپل ایروډینامیک ډیزاین او د یو کوچني مایع سونګ انجن په مرسته غیر قابل بشمني مانورونه ترسره کوي. دا وسیله عموما د ځمکې له سطحې څخه د 12 څخه تر 30 کیلومترو په ارتفاع کې الوت کوي. کله چې هدف ته نږدې شي، ټیټ ارتفاع ته راکوزیږي او د ماک 15 څخه پورته سرعت کې تیز تېښته کوونکي مانورونه ترسره کوي. د سرعت د چالاکۍ او د الوتنې د مسیر د دوامدار بدلون دا ترکیب د هوایي دفاعي سیستمونو لپاره د توغندي تعقیب او شنډول خورا ستونزمن کوي. هغه څه چې فتح 2 له عادي بالستیک توغندیو څخه بیلوي د الوتنې پر مهال د مانور کولو وړتیا ده، په داسې حال کې چې دودیز بالستیک توغندي یو ثابت پارابولیک مسیر تعقیبوي. فتح 2 دوه دا محدودیت نه لري. دا توغندی د ایروډینامیک کنټرول سطحو او د متحرک نوزل څخه کار اخلي چې د هایډرازینګ سونګ وسیله چلیږي او توغندي ته اجازه ورکوي چې د اتموسفیر له شرایطو سره ځان عیار کړي. د همدې مانوري الوتنې له امله د اسرائیلو په فضا کې د ډریګن ټایل یا د اور لګېدلې لکۍ په څیر نښې لیدل شوي دي. دا دوامدار او غیر قابل پیشبیني مسیرونه د توغندي تعقیب ډیر ستونزمن کوي. دغه غیر منظم الوتنیز مسیر د رادار سیستمونه مغشوشوي او هغه هدف نیونې الګوریتمونه ګډوډوي چې د ثابتو او وړاندوینې وړ مسیرونو لپاره طرحه شوي وي. د دې محرک سیستم په هسته کې یو کروي جامد سونګ انجن له متحرک نوزل سره شته چې د دقیق لوري کنټرول او د بیا داخلېدو پر مهال د سرعت تنظیم ممکن کوي. دا وړتیا توغندي ته دا امکان ورکوي چې دفاعي سیستمونه په مؤثر ډول وغولوي او د شنډولو هڅې ناکامې کړي. مین ویریبل ری انټري ویهیکل کې ځای پر ځای شوی چې کولی شي د الوتنې په وروستي مرحله کې خپل مسیر بدل کړي. دا کار د توغندي شنډول لا پسې ستونزمن کوي او د بریالۍ دفاع احتمال کموي. سربیره پر دې ایراني چارواکو ادعا کړې چې فتح 2 د رادار څخه د تېښتې وړتیا لري چې ښایي د پټ یا ټیټ لید وړ سټیلت لو ابزرویبل ټکنالوژي کارول پکې شوي دي. ایران دا هم ویلي چې فتح 2 نه یوازې د اسرائیلو دفاعي سیستمونه مات کړي، بلکې په تل ابیب کې د لوړو ارزښت لرونکو نظامي اهداف لکه د پوځي استخباراتو مرکزونه او د اسرائیلو هوایي دفاع مرکزي قومندانۍ په نښه کړې ده. د وضاحت لپاره پخوانی فتح 1 توغندی یو 2 پړاو د جامد سونګ توغندی دی چې د مانور وړ د ری انټري ویهیکل لري او د الوتنې په منځنۍ مرحله کې د تنظیم او خپلواکې الوتنې وړتیا لري. د دې وارهیډ د ترست لوري کنټرول یا ترست ویکټر کنټرول لري چې دا یې توانمندوي څو د الوتنې په منځنۍ او وروستۍ مرحلو کې د تېښتې مانورونه ترسره کړي. ځینې وختونه حتی د هدف څخه تر 100 کیلومتره پورې نږدې واټن کې د تېښتې مانورونه ترسره کوي. د اسرائیلو له مهمو کمزوریو څخه یوه یې کوچنۍ جغرافیوي اندازه ده. د ځمکني مساحت له پلوه اسرائیل د ایران په پرتله 15 ځله کوچنی دی، چې دا معنا لري ایران شاوخوا 8400 سلنه لوی دی. دا څرګند توپیر ښیي چې اسرائیل د پرتلې له مخې څومره محدود او کوچنی دی. د همدې محدودې اندازې له امله نږدې هر هغه توغندی چې د اسرائیل پر لوري وتوغول شي کولی شي په څو دقیقو کې خپل هدف ته ورسیږي. دا حالت د کشف، خبرداري یا د خلکو د ایستلو لپاره موجود وخت په جدي توګه کموي. د جغرافیایي پلوه اسرائیل شاوخوا 470 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا نږدې 290 میله د شمال څخه تر جنوب پورې رسیږي، خو په خپل تر ټولو تنګ ځای کې د دې پلنوالی یوازې شاوخوا 15 کیلومتره دی چې نږدې 9 میله کېږي او اعظمي پلنوالی یې شاوخوا 135 کیلومتره دی. د ایران د لوی جغرافیایي اندازې له امله دا هیواد کولی شي خپل د توغندیو زیرمې په پراخه کچه او بېلابېلو ځایونو کې پټې کړي چې دا کار د اسرائیلو لپاره دا ستونزمنوي څو د توغندیو ټول زیرمتونونه له منځه یوسي. اوس راځئ وګورو چې ولې آیرن ډوم د ایران بالستیک توغندي ونه شوی درولی. د ملټي لیر میزایل ډیفنس سیسټم ترڅنګ خپل آیرن ډوم شاوخوا 40 میله واټن پوښي، په داسې حال کې چې ډیوډ سلینګ کولی شي تر 180 میله پورې بالستیک توغندي شنډ کړي چې دا د دفاع تر ټولو لوړه کچه ده. یعنې د هوا ضد بالستیک توغندیو سیستمونه کولی شي تر شاوخوا 1500 کیلومترو پورې ګواښونه په نښه کړي. د ایران د هر بالستیک برید له شننې وروسته دا پایله ترلاسه شوه چې ایران به شاوخوا 100 توغندي د بې پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو سره یوځای توغول ترڅو د اسرائیلو هوایي دفاعي سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د دې وروسته بیا د فتح ډول توغندي کارول کیږي. که څه هم ایرو ډیفنس سیسټم وکولای شول چې ډیر توغندي اسرائیلو ته تر رسیدو مخکې شنډ کړي، خو بیا هم یو شمیر توغندي تر دفاعي کمربند تیر شول.
د ناکامۍ اصلي لامل د لانچر څخه د ګلایډ وهیکل جلا کېدل و. دا ګلایډ وهیکل کولی شي څو ځله خپل مسیر بدل کړي چې دا د ایرو توغندیو لپاره ګډوډي رامنځته کوي. همدا مانور د ډیویډ سلنګ سیستم هم شاته پرېښود او په پای کې د آیرن ډوم څخه هم تیر شو، ځکه دا سیستم د هایپرسونیک توغندیو لکه د فتح ډول ماډل پر ضد نه دی طرحه شوی. دا توغندي د ایران له خاورې څخه غالبا د تهران شاوخوا او نورو ستراتیژیکو توغندیو اډو څخه توغول شوي وو چې د اسرایلو ګڼ پوځي تاسیسات او ښاري مرکزونه لکه تل ابیب او بیت المقدس یې په نښه کړي وو. د دې موخې لپاره ایران پر اسرایلو د هایپرسونیک توغندیو بریدونه ترسره کړل او نږدې 100 بالستیک توغندي او بې پیلوټه الوتکې چې ځینې هایپرسونیک ډولونه وو په څو پړاوونو کې توغول. دا بریدونه د اسرایلو لخوا پر ایراني اټومي او پوځي تاسیساتو د پراخو هوایي بریدونو په جواب کې ترسره شول. که فرض کړو چې د اسرایلو دفاعي ځواک IDF 90 سلنه توغندي شنډ کړي وي، نو حتی که یوازې 10 سلنه توغندي هم تیر شوي، دا بیا هم زیان یې ډېر ویجاړونکی کیدای شي. یو واحد بالستیک توغندی کولی شي د ښار بشپړ بلاک له منځه یوسي، لکه څنګه چې موږ په تیرو بریدونو کې په تل ابیب کې لیدلي دي. دا توغندي شاوخوا 1500 کیلومتره واټن لري چې یوازې لیک څه د خپل پخواني ډول 55 څخه زیات دی. هغه څه چې دا له نورو بالستیک توغندیو څخه بیلوي دا دی چې دا کولی شي د ځمکې له فضا څخه بهر چټکتیا واخلي او د هوایي کنټرول سطحو په وسیله خپل مسیر بدل کړي ترڅو د اسرایلو مشهور ایرو ډیفینس سیستم څخه ځان خلاص کړي. د لا روښانه انځور لپاره راځئ د نورو هیوادونو هایپرسونیک توغندیو ته هم وګورو. هایپرسونیک توغندي ځکه پرمختللې او ستونزمنه ټکنالوژي ده چې سرعت یې ډېر لوړ وي. د بیلګې په توګه که امریکا یو هایپرسونیک سکریم جیټ توغندی وتوغوي، کولی شي یوازې په 18 دقیقو کې چین ته ورسیږي، ځکه چې دا د ماک 5 او تر هغه پورته سرعت لري. دا سکریم انجنونه د فضا څخه اکسیجن اخلي او هایدروجن سون سره یې ګډوي ترڅو د هایپرسونیک الوتنې لپاره اړین احتراق رامنځته کړي. له بلې خوا د هایپرسونیک ګلایډ وسایط لکه د چین ډانګ فینګ 17 لومړني سیستمونه وو چې له دودیزو او اټومي سرګلولو سره تولید ته داخل شول. دا وسایط د امریکا د الوتکو لیږدونکو بیړیو د په نښه کولو لپاره هم طرحه شوي، ځکه چې د الوتنې پر مهال کولی شي خپل مسیر بدل کړي. د امریکا AGM هایپرسونیک وسله یو توغندی دننه په توغندي کې یو سیستم دی چې پوښ یې جلا کیږي او یوازې د ګلایډ وسیلې د حرکي انرژۍ څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. او البته روسیې هایپرسونیک توغندی لکه کینژال هم باید هیر نکړو. د دې لپاره چې یو توغندی هایپرسونیک وبلل شي باید 3 اساسي ځانګړتیاوې ولري: سرعت، د مانور وړتیا او دقت. د سرعت په اړه ماک 1 د غږ سرعت ته ویل کېږي او زموږ د مقایسې بنسټ دی. سوداګریز مسافروړونکي الوتکې تر ماک 1 لږ سرعت لري، خو عصري جنګي الوتکې کولی شي تر ماک 2 یا 3 پورې ورسیږي. هایپرسونیک سرعت بیا ماک 5 او له هغه پورته ته ویل کېږي. د فضا شټلونه هم د هایپرسونیک سرعت بیلګه ده چې ډیری وختونه د ماک 0 تر 24 پورې سرعت ته رسیږي، خو دا سرعت یوازې د لنډ واټن لپاره ساتلی شي. اسرایلو پر ایران هوایي برلاسي ترلاسه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې ځمکنۍ جګړه یې هم تر کنټرول لاندې راوستې ده. ایران لا هم پر اسرایلو توغندي توغوي. دا مقاومت تر ډیره د دې هیواد د پوځي ځواک له امله دی، ځکه ایران د منځني ختیځ له پیاوړو پوځي قدرتونو څخه ګڼل کیږي. په تیرو کلونو کې ایران د توغندیو داسې تګلاره جوړه کړې چې پر خپرېدو بقا ولاړ دی. د دوی لانچرونه زیاتره ګرځنده دي، پټ ساتل کیږي یا په کلکو تاسیساتو کې ځای پر ځای شوي وي، چې دا کار د اسرایلو لپاره دا خورا ستونزمنه وي څو ټول توغندیز ظرفیتونه ژر له منځه یوسي. دا دننه جوړه شوې بدیله وړتیا ریډنډنسي دا تضمینوي چې حتی له درنو بمباریو وروسته هم ځینې توغندي سیستمونه فعال پاتې شول. د وروستي کړکېچ تر پیل مخکې باور دا و چې ایران په سیمه کې بالستیک توغندیو له تر ټولو لویو زیرمو څخه یوه لري چې شمېر یې د 2000 څخه تر 3000 اټکل کېده او کولی شول اسرایلي خاوره ولي. حتی د سلګونو توغندیو تر توغولو او د لانچ زیربناو تر سخت زیان وروسته هم ایران ښایي لا هم د 300 څخه تر 1300 پورې منځني واټن بالستیک توغندي ولري، چې دا د اسرایلو لپاره یو دوامداره ګواښ ګڼل کېږي. یو بالستیک توغندی کولی شي د ښار بشپړ بلاک له منځه یوسي، لکه څنګه چې موږ دا په تل ابیب کې په تیرو بریدونو کې لیدلي دي. د ایران له اغیزمنو تګلارو څخه یوه د ګرځنده توغندیو او بې پیلوټه الوتکو لانچرونو کارول دي، پر ثابتو اډو د تکیې پر ځای چې په اسانۍ سره په نښه کېدی شي. دوی لنډ واټن بالستیک توغندي او ډرونونه پر لاریو نصبوي ترڅو ژر وتوغول شي او یا ځای بدل کړي. دا طریقه مخکینی برید ډېر ستونزمن کوي او د دودیزو هوایي کمپاینونو اغیز کموي. د دوی وسلې هم د ځینو محدودو ځایونو پر ځای په غرنیو او سختو سیمو کې خپرې شوې دي. د زیرمو غیر متمرکز کول د پراخو بمباریو اغیز کموي او دا هم تضمینوي چې حتی د پرله پسې بریدونو وروسته هم وسلو ته لاسرسی ولري.
اوس راځئ د یوې ورځې د توغندیو بریدونو لګښت ته وګورو. ایران د بالستیک توغندیو او ډرونونو په توغولو سره تر $200 میلیونه زیات مصرف وکړ، په داسې حال کې چې د ځان دفاع لپاره د اسرائیلو پوځ یعنی IDF شاوخوا $1 میلیارډ ولګول. په دې کې ایرو توغندی هم شامل دی چې بیه یې شاوخوا $2.5 میلیونه ده. ډیوډ سلنګ شاوخوا $1 میلیون لګښت لري او د آیرن ډوم یو توغندی د انفلاسیون له مخې د $100,000 څخه تر $100,000 پورې قیمت لري. برعکس د ایران بالستیک توغندي شاوخوا $200,000 لګښت لري او ډرونونه یوازې د $100,000 څخه تر $50,000 پورې بیه لري.